د درې وروڼو کیسه. پخوا زمانه کې درې وروڼه سمدلاسه وروسته له دې چې د دوی پلار وفات شو سره راټول شول او پریکړه یې وکړه چې له کوره ووځي. مشر ورور وویل: زما هیله دا ده چې د ښار تر ټولو شتمن او په ټولنه کې د لوړ مقام څښتن شم. منځني ورور وویل: زما نیت دا دی چې د ډېرې پوهې څښتن شم او د خلکو ترمنځ د عقل او حکمت خاوند وپېژندل شم. خو کشر ورور وویل: زه غواړم د دې هېواد د پاچا له لوڼو څخه د یوې سره نکاح وکړم. دوی درې واړه سره موافق شول چې هر یو به په خپله لار ځي، خو 5 کاله وروسته به بیرته همدې ځای ته سره راټولېږي تر څو معلومه کړي چې خپلې موخې ته رسېدلي دي که نه. کله چې 5 کاله تیر شول، درې واړه وروڼه یو ځل بیا سره راټول شول. مشر ورور په ډېره شانداره مراسمو کې حاضر شو او خپلو وروڼو ته یې وویل: ما خپله موخه پوره کړه، اوس زه د ټولنې په ستر مقام کې ولاړ یم او ډېر مالداره هم یم. منځني ورور هم حاضر شو. ډېر شاګردان یې ورسره راغلي وو او ټولو ورته وویل چې هغه خپله موخه ترلاسه کړې او د پوهې او حکمت څښتن شوی دی. خو کشر ورور هماغسې راغلی و لکه څنګه چې لومړی ځل پاتې شوی و. وروڼو ترې وپوښتل: تا څه وکړل؟ هغه په غرور ځواب ورکړ: زه څو ورځې وروسته له تاسې کور ته بیرته راستون شوم او په زړه کې مې وویل تر ټولو ښه لار دا ده چې د مال او عقل خاوندانو ته ځان منسوب کړم. نو ما هیڅ کار نه دی کړی او یوازې مې انتظار کاوه چې تاسې راستانه شئ او زما هیله پوره کړئ، ځکه تاسې دواړه مال او پوهه ترلاسه کړې ده. نو راځئ او ما له شهزادګۍ سره واده کړئ. وروڼو یو بل ته وکتل. د افسوس او پښیمانۍ نښې یې په سترګو کې ښکاره کېدې، خو دوی دواړو سره ومنله چې کشر ورور د پاچا ماړۍ ته بوځي. کله چې دوی د پاچا حضور ته ورسېدل، کشر ورور له پاچا څخه وغوښتل چې یوه شهزادګۍ ورته ورکړي. پاچا ورته وویل: ته څه لرې چې د شهزادګۍ مستحق شې؟ ستا 2 وروڼه چې ته پرې ځان نازوې، یو یې دومره مال لري چې تر آسمانه رسیږي او بل یې دومره حکمت لري چې که په ټول هېواد وویشل شي ټول ولس به پرې سمبال شي. پاچا زیاته کړه: نو ما پریکړه وکړه چې د خپلو 2 لوڼو نکاح ستا له هغو وروڼو سره وکړم چې مال او پوهه یې ترلاسه کړې ده. او همداسې هم وشول. دواړه شهزادګۍ د هغو 2 وروڼو نصیب شوې چې زحمت یې ایستلی و، مبارزه یې کړې وه او هڅې یې کړې وې. سره له دې چې دا د دوی د موخو برخه نه وه، خو دوی د شهزادګیانو سره واده وکړ. خو کشر ورور چې یوازې په نورو یې تکیه کړې وه او خپله یې هیڅ نه وو ترسره کړي، خالي لاس او د شرمه ډک بیرته ستون شو. نو له دې قصې نه موږ عبرت واخیست: هغه څوک چې ستنېږي، زحمت نه باسي او په نورو تکیه کوي، هیڅکله خپل مقصد ته نه رسیږي. هغه به تل پښیمانۍ او ناکامۍ سره مخ کیږي.